پرون موږ دغه آیات کریمه کې د وزن د اعمالو یو څه احادیث بیان کړله. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان مشتراشي چې هغه د ترازو پدرنیشي د نیکو اعمالو فلا هغه درنیشي. نو په کوم شي باندې بدرنیږي؟ کوم شی به وي؟ څو شان دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله مولانا العظيم. پرون موږ دغه آیات کریمه کې د وزن د اعمالو یو څه احادیث بیان کړله. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان مشتراشي چې هغه د ترازو پدرنیشي د نیکو اعمالو فلا هغه درنیږي. نو په کوم شي باندې بدرنیږي؟ کوم شی به وي؟ څو شان دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته ذکر کوي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث فرمای او دا د بخاری شریف اخرنی حدیث دی. پر دغه حدیث باندې بخاری شریف ختمیږي نو طالبانو ته علما لنګوټي ورتړي بچ دا حدیث ختم سو نو بخاری شریف ختم سوله. دا حدیث یو ډیر کشنی حدیث دی او ډیر شایسته حدیث دی. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن. دوی کلمې دي الله جل جلاله چې دنیا کې پیدا کړې دي د انسانانو د پاره. دوی کلمې او دا دوی کلمې چې دي پر ژبه باندې ډېرې اسانه دي. خفيفتان على اللسان منا پر ژبه باندې ډېرې هوسا دي، ډېرې اسانه دي. او ثقيلتان في الميزان په طول ترازو کې ډېرې بیا درنې دي. پر ژبه باندې اسانه او طول ترازو کې ډېرې درنې. او حبيبتان عند الرحمن
و الله جل جلاله ته ډېرې محبوب هم دي ډېرې ګرانې کلمې دي د الله جل جلاله ډېره مینه ورسره د دغه کلمو سره ده نو هغه کومې دوې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دوې کلمې دي سبحان الله وبحمده وایست سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم باوز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا جلسو یا د علماو هغه ترتیب هم دا وی چې دا جلسه کې چې څه خلک وي په دې باندې درې واره وایي او بیا دا توصیه ورته کوي چې دا په یاد کړي دا ذکر کوي د ځان سره بس دا یو ډېرې ښایسته کلمې دي په دې باندې طول و ترازو ډېر درنیږي نو الله دې وکړي چې تاسې یې یادې کړئ او ډېره ښه کلمې دي او که د چا یادې وي خو ډېره ښه خبره ده اسانه کلمې دي او مشکل هم نسته پکښې کې په دې کې ثنا او صفت د الله جل جلاله دی معنا یې څنګه ده سبحان الله وبحمده الله پاکي د تعالی نو د دې معنا دا ده چې اسبح سبحانا یا الله زستا پاکي بیانوم زستا پاکي بیانوم د هر عیب څخه ته پاکي وبحمده او ثنا تعالی ده ټول ثنا او صفت چې دی هغه تعالی دی سبحان الله العظیم دا بیا معنا دا د سبحان الله پاکي د تعالی یا الله زستا پاکي بیانوم کوم الله العظیم چې هغه تر هر چا لوی دی تر هر شي لوی قدرت والا دی بعض علما په دې کې بیا یو وبحمده برته پپای کې هم ورسره وایي خو اصل مشهور روایت هغه دا دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس دا روایت دا مشهور روایت دی دا حضرت ابي مالک الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله الطهور شطر الایمان وی پاکی چې دا هغه نسبی ایمان دی شطر الایمان نیم د ایمان دی یا یو حصہ د ایمان دی معنا دا انسان کچيري پاکین نه لري نو کالی نه وی پاک بدن نه وی پاک کنه نو بیا خو نو د چې د اصل منځونه کوي نو دا سب ګټه کوي کچیر د شوی چې صفاوي پاکوالی پکشي کې مثلا یو سړی شل رکعات المنځ کې او په خیرونو کالو کې او یو سړی 2 رکعات المنځ کې په صفا کپړو کې کوم یو افضل دی صفا والا افضل دی 2 رکعات چې کنه ځکه هغه شل رکعات ټوله په د خیرونو کالو کې دي چې هغه د شکالي دي چې هغه ډیر به درک وي به خوند وي نو طهور شطر الایمان ته ویل کیږي معنا پاکی چې د هغه نسبی ایمان دی دا یو والحمدلله یملأ الميزان کڅوک الحمدلله وای الحمدلله 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 دا کلمه وای د ځان سره لکه دا مخکې سبحان الله وبحمده ټکی ګوره پکشي کې وکنه یملأ الميزان طول ترازو دا پلچ دا ډکوي ډکوالی پرایز کنه کوم شی ورواچو چې بس دی بابا تویږي کنه نو یملأ الميزان ډکوي میزان ترازو پلچ دا هغه ډکوي نو کوشش د دې کوي چې دا تاسو دا کلمې د ځان سره وایست دا یو او بل دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایله سبحان الله نصف الميزان سبحان الله چې سړی وایي دا نیمه پله د ترازو
په دې باندې ډکیږي والحمدلله یملأ المیزان چې الحمدلله دې وسره یو ځای کې نو ترازو پله چې د هغه ډکه سوله سبحان الله والحمدلله. اوس ګوره دې روایاتو کې مختلف الفاظ راغلي دي هغه چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هغه مجموع د دغو الفاظ مجموعه ده سبحان الله هم بخشي کړي او حمد خدای هم بخشي کړي نو دا صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مشت چې دا کم بیانوي د دې لپاره چې تاسو پر دې باندې شوقمن کی شوق تاسو ودی طرف ته سي سبحان الله و طرف ته تاسو شوق سي الحمدلله و طرف ته تاسو شوق سي تاسو باید ودی خاطر نظر وکي د دنیا په خبرو باندې به نو څه جوړوي د انسان لپاره ایسې کاته د انسان چې د هغه پډکیږي لیکن خو ګټه نسته بخشي. د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی وی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله وی نوح علیه السلام چې کله وفات دی نوح علیه السلام چې کله وفات دی نو دعا ابنيه دو زامن راو غشتله فقال امركما بلا اله الا الله تاسو امر و تاسو ته درکوما چې دا کلمه د لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه تاسو وایست نوح علیه السلام خپل بچان ته وای ځکه ورتوای وی فإن السماوات والأرض وما فيها اسماننا طولا سردمزکی طولا وما فيها چې په دمزکه کې څه شان موجوده دي په دمزکه کې څه شان موجوده دي غرونه دریابونه درختي هر څه شان چې بکشي کې دي لو وزعت کچیر دا ټوله وسره اسمانه وسره مزکه سره دا هغه چې په دوی کې دی هغه په دایو په لکه د میزان او ترازو کې شول شي ووزعت لا اله الا الله في الكفه الاخرى او لا اله الا الله کلمه چې دا هغه په دابله په لکه کې شول شي نو كانت الارجح منهما دا لا اله الا الله با پر دې ټولو باندې درنشي. اوس ګوره د اسمانونو چې موږ تاسو ورته وګورو یا د مځکې ته اسمان خو موږ تاسو نه دی لیدلی مځکه خو مو لیدلې ده مځکه د دې دومره کوچنیوالي سره دومره لویه ده چې موږ تاسو نه سپایوالی بیا نو د مځکې وپای ته چې دی هغه بیا اوبدي تقریبا 80 سلنه معنا فصل کې 80% چې د هغه اوبدي 10% چې د هغه مځکه ده کوم چې یو درېمه چې دا هغه وبدي یو درېمه وچه ده هغه دوی درېمه چې دی هغه وبدي نو دا دومره لوی مځکه سره د دېدون مخلوقات چې دا مشتاسی وینو یوازې په دغه غره کې په دغه غره شاوخوا څومره مخلوقات د خدای وحسیږي د غرو ته وګوره حشرات ته وګوره حیوانات ته وګوره انسانان ته وګوره کنه نو دا یوازې د مځکه دومره غټه د اسمانونو به څومره قدر وي بیا نو د اسمانونو نظام د مځکې تر نظام هغه ډېر لوی دی نو دا ګرد چې په یوه پله کې کښېښول شي او صرف یوه کلمه د لا اله الا الله دا په بله کلمه کې کښېښول شي نوح علیه السلام ورته فرمایي خپلو بچیانو ته چې تاسو دغه کلمه ډېره وایست ځکه دا ډیره درنه کلمه ده او الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته و د خپل امت ته دا وایا الا بذکر الله تطمئن القلوب فذکر د الله جل جلاله باندې د انسان د زړه قرار راځي د زړه سکون او آرام راځي نو پیغمبر علیه السلام خپل امت ته دا وایي وافضل الذكر لا اله الا الله افضل الذكر لا اله
الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. نو کوشش به دې هم کوو یوازې دانه چې بس صرف لا اله الا الله دا کلمه دې هم سره وایي د ورځې دې ډېر دی وایي او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دې هم دا کلمه دې د ځان سره وایي. خو اصل کې خبره پدې کې ده چې انسان باید غافل نشي. موږ باید د غفلت د خوب څخه را بیدار شو کنه څوک کروانیو هم باید ذکر مو په خله کې وي کناستو هم باید ذکر مو په خله کې وي مثلا په یو کار کې مشغول یو هم باید ذکر پر ذکر باندې یو. د حضرت ابي سعيد رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله چې قال الله تعالی یا موسی الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته وایي ورته دا چې درنی خبرې دي. موسی علیہ السلام ته الله جل جلاله فرمایي ولو ان السماوات وعامروهن غيري والارضين سبعه ويا اغا اسمانونه سره د آبادواله چې د اسمانونه دي سره د آبادیه معنا سره د مخلوقات ما شواز ما څخه یو د الله جل جلاله بغیر او دا وسرم ذکی دا ټول یو پلیته د ترازو واچوي او ولا اله الا الله دا کلمه بلی فلیته واچي نو لمالت بهن لا اله الا الله لا اله الا الله وپردرنش دا یو ګوره دا یکشنی کلمه ده لا اله الا الله باید دا موږ د ځان سره یاد کم سے کم موږ خو د ورځې باید زر واره دی په وسه باندې پراوه 2000 واره دی په وسه باندې پراوه 100 واره دی په وسه باندې پراوه هر څو واره چې دی په وسه پراوه نو باید سړی کوشش پدې وکړي. دا خو د ذکر او د اذکار خبره سواله نور شی بیا وس د دې ذکر څخه بغیر د حضرت ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. وإذا خو صحیح خبره ده چې لا اله الا الله اغا پلدر نبی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا پلدر نه دا خو صحیح ده خو دا غبوایو لیکن در دغه چې ډیر ترازو ژر ډیر پدرنیږي یو درنوالی دی یو ډیر درنوالی یو داسې دی چې یو شی دروند وي لیکن خو د طاقت نه یو وتلی او یو ډیر دروند وي هغه انسان دا وایي چې یاره بس د زما د طاقت وتلی دی ډیر دروند دی کنه نو هغه ډیر دروند شی د انسان د پاره چې په ورځ د قیامت په شورزي ترازو د پړکیږي هغه چشتي هغه من حسن الخلق. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي ویشه اخلاق د انسانانو سره شه گزاره د انسانانو سره شراسه درش د انسانانو سره کنه دا شنو نه وي چې تندې ته گونجي ور کړی ورور سره دغه پر شمول پر تندې 12 بجې خبره نه ورته کیږي سلام نه راچوي کیږي د سلام در مخ دی به شکنځلې په کور کې د دغه الوی د باندې د دغه الوی د قریبانو سره دغه الوی شناختو سره دغه الوی پردیو سره دغه الوی حسن اخلاق. حسن اخلاق سمانه د حسن اخلاق معنا دا گزاره وکړه د گزارې سره په خلاصي کنه گزاره وکړه د بچانو سره بم گزاره کړه د کور سره بم گزاره کړه د باندې گلی کې بم گزاره کړه د قریبانو سره بم گزاره کړه او بیا په اکثر اوقاتو کې زموږ په زنانو کې یو عیب وی الله دې ټول زنانې صفای کې پای کې دي کې الله دې عیب څخه یو عیب عام عیب دا پکې کې دی چې په دې زنانو کې غیبت ډیر پکې کې دی غیبت ډیر غیبت کوي زنانې او دویم کله کله داسې وي چې دوی کې بد اخلاقی ډیر وي
د میړه سره بد اخلاقه، د مژور سره بد اخلاقه، د کلی کې بد اخلاقه، بعضې ښځې داسې وي، اکثریت نه درښایم، بعضې ښځې. نو حسن اخلاق دا د انسان دپاره دی. ولې دا حسن اخلاق دی شی دی چې هغه انسان ته د دنیا هر څه نعمتونه ورکه که نه، او بد اخلاقي ورسره وکه، نو هغه نعمتونه به دی په یادوي که به ستا بد اخلاق په یادوي. اوس یو سړی دی تا کوټې ته راوغوښتې، کور ته دې راوغوښتې، ډوډۍ دې ورته برابره کړې ده که نه، ډېره خرچه دې ورته کړې ده، بې انتها زیاته خرچه دې ورته کړې ده، چې ښه ډوډۍ وخوړله او دی چې وتی یو ټیک د چپلاخه دې کش کړي، نو په ټوله ژوند بیا دا چپلاخه بیا یېره شي، نو خو نه یېرېږي. خو دا بد اخلاقي ده. حسن اخلاق دې ته ویل کېږي ګوره وچه ډوډۍ ورته کښېږده په ښه اخلاقو باندې. وایي هغه د پښتنو متل دی، وایي پیاز دې وي په ناز دې وي، اوه پیاز دې وي په ناز دې وي، بس صحیح خبره ده. هغه ستا سره بیا ډېر خوشحاله وي تر هغه وروجو غوښو در هر څه میوو تر نعمتو چې هغه بد اخلاقي به کښې کې وي. نو حسن اخلاق د انسان دپاره چې دی هغه ډېر ښه شی دی. نو انشاءالله د دې بعده به حسن اخلاق راولو په ځان کې. موږ هم سره کله کله بې اخلاقه سو، وجه دا ده چې بس خو دا معاشره مو تنګه کې، دا معاشره کې موږ تنګ سو، د دې خلکو څخه تنګ سو، نو بد اخلاقي په دې وجه باندې زموږ څخه وسي. کله د الکوانو څخه تنګ سو، کله د مقتدیانو څخه تنګ سو، کله وروره د کور د ښځې څخه تنګ سو که نه، کله د قریبانو څخه تنګ سو، نو زموږ څخه هم کله کله بد اخلاقي وسي که نه، او ښځې بیا کله کله د مژندو څخه تنګې سي که نه، نو خود یو بد اخلاقي به ورڅخه کول کېږي، خو برداشت به سړی ډېر کوي. حسن اخلاق د انسان دپاره هغه ډېر لوی کمال دی، لوی شی دی. الله دې را نصیب کړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله څه ورته فرمایي، وایي انک لعلی خلق عظیم، ته پر ډېرو عظیمو لویو اخلاقو باندې ما پیدا کړی. عظیم لوی اخلاق یې دا وه، ګوره د کافر سره هم ګزاره کوله، کافر به څومره ښکنځل ورته کوله، لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته خندله. سبحان الله، قربان در داسې نبی. هغو به د آیا دې وي کچرې به پر غورځولې. مبارک علیه صلات وسلام د کور خواته چې وځې پر باب السلام دروازه باندې، باب السلام دروازه باندې چې کله ته وځې د دې خوا څخه چې ځې پر دې رسته سایډ باندې وګوره بیلډینګ ولاړ دی د مبارک علیه السلام کور او د حرم شریف په مابینځ کې څه لاره ده. کله چې ودا سیر ته وګوري دا رسته بغل ته چې د دې خوا ځي که د اخوا راځي پر چپه بغل باندې دوه سرې په دې بیلډینګ کې ورکړي دي. پخوا مخکې دلته غار و، پر دغه ځای باندې غار و، دا د صفا در غونډۍ لوړ دلته یو بل کشنکی غار و پر دې ځای باندې، دا د صفا پر منطقه برابر دی. نو د دغه غرخ نو اوس کاټ کړی دی، اوس لوی بیلډینګ پر جوړ کړی دی. پر دغه ځای باندې یو دوه سوري معلومیږي چې داسې ورته وګورې دوه داسې کړکین رقم شی ورکړی. دا هغه ځای و چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د کور راوتی و حرم شریف ته، هغه زنانې چې به دغه د کور کچره پر غورځوله، دا هغه ځای دی. لیکن د الله پیغمبر در دا پایه پورې څه بد اخلاقي نه ده ورسره کړې. کنې په وسه پروا کې نه وپره او خو هر څه په وسه باندې پروا. طائف واقعه خو نصوص په یادېږي چې د الله پیغمبر در پښو مبارکو وینې را روانې وي. په هغو علاقو کې موږ وګرځېدلو، په هغو علاقه کې طائف چې ورته ویل کېږي، هغه علاقې ته موږ ولاړو، په هغه علاقې کې موږ وګرځېدلو. هغه ځایونه چې د الله پیغمبر چې هلته په وینو باندې لړل سوی وو، خو فرشته ورته راغله ول امر کوی چې الله دغه دواړه غرونه پر دغه طائف باندې داسې واچوي او دوی زره زره او ټوکره ټوکره کې. لیکن د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته فرمایي، اللهم هدي قومي فانهم لا يعلمون. ای الله اسمع او قوم ته هدایت وکړه، دوی نه پوهیږي چې دا سړی څوک دی، دا د سردار د انبیاء دی. ګوره دومره لوی اخلاق الله جل جلاله د ته ورکړي وه. سبحان الله. خو الله دې په موږ کې هم دغسې اخلاق پیدا کړي. موږ سره کله کله بې اخلاقه سو، خو الله دې عفو راته وکړي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث فرمایي ابو ذر رضی الله تعالی عنه توي ابا ذر یو ډیر لوی صحابي دی شایسته لوی صحابي دی سپینږر صحابي دی ورته وایي چې الا ادلک علی خصلتين ای ابا ذر تا ته ښوونه وکم یو دوه شی درته وښیم او هما خفیفتان علی الظهر دا ستا پر شا باندې ډیر هوسا دي معنی ته کولای شي درون بار نه دی چې ته نه شي کولای لیکن واثقل فی المیزان من غیرهما دا په ورځ د قیامت باندې په ترازو کې ډیر درانه دي تر نورو اعمال ډیر درانه اعمال دي ډیر شایسته اعمال دي قال بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته وی هو اے د الله پیغمبر راته ویشه ولی نه غواړم ستا د خلی الفاظ څنګه به نه غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي علیک بحسن الخلق وطول الصمت دوه شی ورته شی و یو ش اخلاق وا یو چوپتیا کوا همیشه چوپ خلو وسیږه بے ځای مګړي چې ار مجلس ته وراله چاته لمبر نه ورکه چاته نوبت نه ورکه نو بس دم زکیو د اسمانه غړي نه سر مرمیږي نه پای دی وی خبرې سر د بل پای چې وکسه د نه اخلاص کړي بل په غړه کې چې هغه د مابین سنې رسول بل په غړه کې صمت چوپ خلو وسیږه دا چوپوالی د انسان د پاره ډیر وقار لري ډیر عزت لري په دې کنه په دې کلی او محله کې چې موږ تاسو وګورو چې یاره پلانې ډیر ښه چوپ خلی سړی دی موږ دا وایو کنه وای پلانې چې دی هغه ډیر چوپ خلی سړی دی دا آرام سره ارشه موږ یې ولې دا صفات کوو خدا صفات ګوره الله په دې کې پیدا کړی دی نو او یو سړی چې ډیر غړیږي نو هر سړی کوشش دې کوي هله دا لکه ورور چې ار مجلس کې کښینه سړی نه پس ور وکاش دوه خبرې کې د سړی دماغ ور خراب کی وایو کنه وای نو دا دوه شی د انسان د پاره یو حسن اخلاق او دویم چوفوالی د انسان د پاره دا ډیر لوی کمال دی چې دا په انسان کې راځي فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما وازما دي قسم په هغه ذات باندې وی چې زما روح د په قدرت کې دی نو وای چې په ورځ د قیامت به تر دغه درانه شي نوي مگر کچا پدې کې زیاتواله کړیو منه اخلاق یو در ابل ډیر و او چوپواله یو در ابل ډیر سرهم بخلاصيږي کنه دا خو دای شي سو چې دایمه درته شو ولا الله دې وکي چې په موږ کې داسې اعمال راشي اول ګوره ذکر سو د ذکر ما بعد دوه شی مې درته وشول چې حسن اخلاق او چوپوالی سرهم بخلاصيږي کبه لمن سره ده شان دیني چې لمن سره خو زه دغه سبيرېږم شی په لاس درکم ستې تویش کنه غلبیل مراخي کا سره اخی ماته چې راځي د کایسه سره راځي کایشن راوړي چې نه تویږي دای شان ز په لاس تر کومه کنه او اسان دریم شی چې دی چې د انسان د پاره هغه ډیر په ورځ د قیامت باندې په شبانه به ورځي حازم رضی الله تعالی عنه د یو روایت کوي هغه وی جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام تراله وعنده رجل يبكى پیغمبر علیه السلام سره یو سړی ناستو جړل فقال من هذا وجبرائیل علیه السلام وبشتنا وکړه چې دا څوک دا سړی څوک دی چې دا جاړي قال فلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې دا پلانې دی قال جبرائیل علیه السلام و فرمایل دی خبره ته غوږ ونسی انما يوزن اعمال بني ادم كلها الا البكاء واذا انسان هر عمل پورز د قیامت باندې الله جل جلاله طول ترازو ته اچوي تلیه هر عمل د انسان لږ عمل دي کړي وو ډیر دي کړي وو شدي کړي وو بد دي کړي وو د انسان اعمال ټول الله جل جلاله تلی
مگر ژړا د انسان چې د هغه نه تلي ژړا د انسان بکا ژړا ته ویل کېږي فإن الله يدفئ بدمعة بحورا من نار سبحان الله وای په یو څاڅ کې د وش کې چې د انسان د سترګو څخه توی سي د الله دوامه د الله د بیري یا د الله د عشق وای دریابونه د ور الله جل جلاله په دغه یو څاڅ کې باندې مړ کوي سبحان الله څومره ښایسته خبره ده ګوره په یو څاڅ کې باندې د یو څاڅ کې اندازه بنو چی شوي لیکن دریابونه د ور الله جل جلاله هغه په دغه څاڅ کې باندې د انسان د ژړا هغه دریابونه د ور مړ کوي نو ژړا ډېر ښه شی ده چې کله انسان ته ورځي ژړا وای کنه ورځي هغه چم د ژړا دی کوي بیا په وختو کې د تهجد چې انسان الله ته وژاړي دا ډېر ښایسته وخت دی او دا حضرت معقل ابن يسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایله ما اذا رفت عين الا حرم الله سائر الجسد على النار ويسترګ بنو وجاړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ولسترګ بنو وجاړي مگر د دغه سترګې د ژړا په خاطر به الله ټول بدن د دې انسان هغه به پر جهنم باندې حرام وګرځوي سبحان الله ستا د سترګې د ژړا په خاطر الله جل جلاله ستا ټول بدن چې دی هغه پر دې جهنم باندې حرام ګرځوي نو ژړا خون کوي کنه پیدا لري کنه لري دا یو ولا سالت قطره على خدها فترهق ذلك الوجه قطر ولا ذلة ولو أن باكيا بكى من أمة من الأمم وما من شيء إلا وله مقدار وميزان إلا الدمع وينبو بيجي د انسان پر مخ باندې وشکا مگر الله جل جلاله با د دسخه ذلت فورز د قیامت باندې چې کم ذلت او خواري پر د باندې راځي الله به د وشک په خاطر باندې هغه ټوله جنسته کی چې د پر مخ باندې پر برخو باندې جړه راشي الله جل جلاله باغه تکالیف د دسخه استکوي او بیا دا وایي ولو ان باكيا بكى من امه من الامم وما من شيء الا وله مقدار وميزان الا الدمع ودا هر شي د پاره که مخکنی امتونه دي که داوس وې د دې ټولو د پاره چې دي ټولو ترازو د اعمالو ستا منګر نه د وښ کې د پاره چې دي الله ټولو ترازو هغه نه دی شي ځکه په انها تطفئ بها بحار من نار په دې باندې دریاب د ور الله جل جلاله په دې وښ کې باندې د مابین څخه باسي استکوي وجنی نو الله جل جلاله دې د الله وام په زموږ په زړه کې راواچي کوشش به د دې کوو چې اوس خو وخت دروځي هم را روان دي بیا نو مشتاسي ان شاء الله ور پاره هم یو نو تقریبا د خاص کارونه بنوي نو چې د ورځې کم سے کم سلوار استغفار سره وایي او سلوار درود شریف وایي سلوار لا اله الا الله وایي سلوار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي او دغه رقم بیا د ژوند نور چاریم باید سره په مخ باندې روانه کې نو دا ټول چې دی هغه د انسان په نیکیو کې زیاتوالی راولي میزان او ترازو کې زیاتوالی راولي نو دغه څخه نور احادیث به انتها ډیر دي به خډیر احادیث په دې باره کې راغلي دي نو بس د عمره قدر بز مستایس د پاره کفایت کوي هغه شش ځایونه می ان شاء الله وایله نو د خاص چندانې زیبه هم پاتې سوی نه نو صلاح جل جلاله ته فرمایي ورته ګوري والوزن تلل د اعمال فتول ترازو باندې یومئذ فتغورس کی د قیامت الحق دا حق دی
ای خلقو پدی کی ایچو بهنستا خامخا با تلل کیږي اعمال د انسانانو به الله جل جلاله تلی خیر و شر به د انسانانو تلی بد اعمال او ش اعمال وای الله جل جلاله فمن ثقلت موازینه کچیر دایسوی چې درنیسی هغه موازین د دې انسان ترازو معنا د نیک اعمالو فلا درنسی نو فاولائک دغه کسان چې دی هم دوی المفلحون دا خلک چې دی هغه کامیاب دي ډیر کامیاب انسانان دي چې دغه فلا د نیکو اعمالو یا هغه درنسی نو دا کامیابی ده یو خبره بل درته کوم په دې کې د شهید وینا دا هم ډیر کرامت او عزت لري په ورځ د قیامت باندې د شهید وینا تلل کیږي د حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشهداء وی شهیدان به یو طرف ته ودرول شي او علما به بل طرف ته ودرول شي خبره واوري خبره ته وګستا کمونسته شهدا به یو طرف ته او علما به بل طرف ته وي د شهیدانو چې کوم د الله په لار کې دوی په شهادت باندې رسیدلی وي دا هغه دا وینه بر اواخي و پلیته ترازو ته بیا واچوي او د علماو کم د کلم رنگ چې پر کم کا کتابچا چې د استعمال کړي وي هغه رنگ راواخي په بل پلک واچي وې د علماو د رنگ به پر درون شي په د شهیدانو پر وینه باندې سبحان الله دا مداد العلماء دغه رنگ د دې کلمه د علماو چې دا خوارې کړي دي دا تفاسیر لیکلي دي او دا کتابونه لیکلي دي او دا مسائل راایستلي دي ځکه شهید ټیک خبره ده د الله د دین د پاره جنگیږي شهید تلار څوک ورشي خو عالم ورشي نبی ورشي نبی پر ځای باندې ګوره څوک ولار دی عالم کنه وسکه چیر دای سی وی چې د شهید نیت هغه خراب سی عالم ورسه نه کی نو د شهادت لاړی کنه لاړی خو ثواب بیانسته نو په دی وجه باندې الله جل جلاله د علماو د درجه لوړوي پر شهیدانو باندې په وجه او په خاطر د دې باندې چې د شهادت لاره د دې علماو څخه د زده کړې ده او د ورشولې ده په یوه کنه نو په یرجح مداد العلماء على دم الشهداء وإذا فلا دغه د علماو د رنگ دا بلوړ شي دا بدرنشي د شهیدانو پر وینا باندې نو دغه یو لوی فضیلت د علماو دی چې موږ همیشه د خلکو ته دا وایو چې د علماو به احترام مکو کې عزت نشي کولای کم سے کم به احترامي هم مکو کې صفت د علماو نشي کولای کم سے کم غیبت هم مپسی کوه بد مپسی وای دی خپل عمل سره پرېږده نو د دو د الله جل جلاله په مابینس کې بدده او داغه مابینس کې خپل معامله ده انسان باید د یو چا ګناه پر ځان باندې پورته نکي بیا پتیره هغه څوک چې هغه علما وي از موږ خلک موږ وینو په دې فیسبوک په دې انټرنیټ په دې دنیا کې چې دغه دا اوس چې دا مشتای دا فیسبوکي دنیا ورته ویل کیږي انټرنیټي دنیا ورته ویل کیږي په علماو په بد رد وایي خلی اخلاص کړي د دې لپاره الیده خلک پیسې ورکوي چې ته په دې علماو په بد وایي رنگ وربد کړه د مدارس رنگ وربدوي د مساجد د علماو رنگ وربدوي د حافظانو رنگ وربدوي د لنګوټي رنگ وربدوي کله لنګوټه ورور سره نعوذ بالله د سپې پر سر باندې شي کله د خرب پر سر باندې شي کله د چا پر سر باندې شي کم سے کم د دې لنګوټي قدر خو باید سړی وکي دا سړی چې هر رقم د لنګوټه طریقه د چا ده نبی علی السلام ده په دې خاطر خو باید تم امت د الله د پیغمبر علی السلام د الله د پیغمبر عام امت د الله د پیغمبر دی
نو کم سے کم باید موږ دا سوچ ځان سره وکړو ایمان ته نقصان باید نه ورسو خپل ځان ته باید نقصان نه ورسو لیکن خو موږ په دې کې ډېر کمزوري یو شاته تللي یو موږ ډېر پاتې یو خلک دا وایي دنیا ولاړه و اسمانو ته وختله لیکن زموږ مسلمانان چې دي هغه ډېر پای ته ولاړله په اسلام کې ډېر پای ته ولاړله هېڅ شی پر دنیا باندې نه دی زده بس صرف دغه یو شی خن په یو چا وهل ډرې په یو چا باندې وهل او د یو چا بېعزتي کول په علماو پسې بد ویل دا د دوی ډېره ښه خبره ده او ډېر دا د اوسني وخت د ځوانانو بس دا یو معاشره ده چې روانه ده خو دا حدیث مې ګوره درته ووایه د دې حدیث مطابق د علماو بېعزتي نه ده پکار ځکه الله عزت ورکوي چې الله عزت ورکړی دی ما یو ته بېعزته کوی سو نیسو بېعزته کولی نو وایم ومن هغه څوک خفت موازینه چې کله سپک سي ترازوګان ده موازینه هغه نیکي د ترازو د داغه سپک سي کنه نیکي نه وي معنا دا د چې بدی لوړی سي او نیکي کښته سي بدی زیات وي ګناوي زیات وي او نیکي لږ وي نو فاولائک دغه کسان چې دی الذین کسان دي خسرو چې دوی تاوان کړي و انفسهم خپل ځانونه یا تاوان کړي دي خپل ځانونه په چش باندې بما په هغه سبب باندې کانو چې دوی و بیا آیاتنا زموږ په آیاتو باندې یظلمون دا هغه کسان چې زموږ په آیاتو باندې تکذیب کاوي یظلمون معنا تکذیب کاوي آیاتونه نه منل دا الله خبره نه منل دا الله خبره وزړه ته نه لویدله نو دغه انسانان چې دي هغه بیا بنو په ورځ د قیامت باندې هغه به د جهنم و طرف ته بیا روان وي الله دې مو وساتي دې کې دا دوه شی دي کچيري د انسان ترازو اعمال د شو هغه درانسوله نو په هو فی عیشه راضیه دا په هغه ژوند کې به وي او که ومن خفت موازینه نو فامه هاویه کله چا نیک اعمال لږ و بد ډیر و نو فامه هاویه بیا د ځای چې دی هغه جهنم دی الله بس دا فیصله کړی دا سرخم بخلاص کړ و ما علینا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله